وایي چې شرطونه دا دي د عمل د قبرېدو دپاره. اولنی شرط دا دی الایمان بالله، په الله باندې مضبوط ایمان او الله په بندګۍ کې یو ګڼل، ځکه چې د مشرک عمل الله نه قبلوي. سورة التوبه کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، وایي زه چې د دې منافقانو د عبادتونه نه قبلومه او د دوی د نفقې او خرچې نه قبلومه، د هغې وجه دا دی چې دوی کفر یې کړی، انکار یې کړی د الله نه، د الله د پیغمبر نه. نو د کفر سره یو عمل هم نه قبلیږي. ها داسې کېږي، ګورئ داسې کېږي چې الله یو کافر له د هغه د ښه عمل بدله په دنیا کې ورکوي او په آخرت کې یو هم نه دی قبول. په دنیا کې الله د اعمالو بدله دله ورکوي. لکه اوس یو کافر دی اخلاقي دی، د غریبانانو سره منډې وهي، د یتیمانانو تپوس کوي، د کونډو تپوس کوي، غریبانانو باندې خرچې کوي، الله دله د دې اعمالو بدله په دنیا کې ورکوي. الله ډېر غیرتي ذات دی. ګوره څوک چې د هغه د مخلوق سره ښه وکړي که کافر ومي نو بدله وله ورکوي، خو کافر له الله بدله به کوم ځای کې ورکوي؟ ښه بدله په دنیا کې ورکوي. هغه داسې چې رزق به ورته پراخه کړي، سکون به وله ورکړي، یعنی وختي طور، او یا به په ژوند کې څه داسې نور څه نعمتونه به پرې راشي. دا هغه دنیوي فایدې وله الله ورکوي د دې اعمالو د لاسه، خو په آخرت کې د ده تله بلکل خالي ده، هېڅ هم نشته. نو د شرک سره او د کفر سره یو نیک عمل هم نه قبلیږي. نو دا اولنی شرط شو. دویم شرط الاخلاص. اخلاص څه ته وایي؟ چې د عمل خالص د الله دپاره وي، په دې کې به ریاکاري نه وي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. بندگی به کوي د الله څنګه؟ مخلصین له الدین، په دې کې به اخلاص وي. لکه الله د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی چې دوی غریبانان او قیدیان او یتیمانان او د دوی تپوس کوي. په سورة الدهر کې دا شته، سورة الانسان ورته ویلی کېږي. نو څه وایي الله؟ وایي هغوی بیا دا وایي انما نطعمکم لوجه الله. موږ دا خوراک چې تاسو له درکوو د څه دپاره درکوو؟ لوجه الله، د الله د رضا دپاره. دې ته اخلاص وایي. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. موږ ګورئ شکریه نه غواړو، ګورئ موږ څه بدله نه غواړو. دې ته وایي نیک عمل خالص د الله دپاره. بلکې بعض علما خو لا دلته دا خبره هم ذکر کوي، وایي چې چا سره د نیکي وکړه، ښېګړه دې وکړه، نو دا به ورته هم نه وایي چې دعاګانې کوه. ولې؟ وایي ځکه چې دا هم ته یو بدله غواړي، اگر که دا د بعضو علماو رایې ده. خو عامه او مشهوره خبره دا ده چې وایي زه شکریه نه غواړم، زه تا نه دې په بدل کې څه بدل نه غواړم. نو ولې ته نه غواړي؟ وایي انما نطعمکم لوجه الله. دا عمل ما د چا دپاره کړی؟ د الله دپاره. اخلاص به پکې په دې عمل کې، پټ به یې ساتي د بندګانو نه. حدیث کې څه راځي؟ 2 قسمه خلک به د عرش په سوري کې ولاړي. یو پکې کوم یو دی؟ دغه یې جواب دی چې په ښی لاس صدقه ورکړي نو ګس لاس ترې نه قبلېږي چې دی ښی څه ورکړي. دا پرېږدئ چې نور انسانان ترې خبرې شي، دا خو ډېر لرې خبره ده چې بهر ترې څوک خبرې شي. دا لاسونه دواړه وګورئ څومره نږدې دي یو بل ته. دې لاس کې صدقه ورکړي، دا لاس ترې نه خبرېږي. اصل کې دا کنایت ته دی چې اخلاص پکې ډېر زیات دی، دومره په پټه دی دا عمل کوي. نیکان خلک خپل اعمال او بندګیانې د الله هغه څه کوي؟ هغه پټې ساتي. ها بعض عبادت پټ نه ساتلی کېږي، خو هغې کې به ستا اراده ده، زړه اراده به دې دی چې زه د الله دپاره کوم. اوس مونځ پټ پاتې کېدی شي، فرض مونځ نه شي پټ پاتې کېدی. اوس زه ماسوته منزل رالم، تم رالې، تا زه ولیدم زه تا ولیدم، عبادت خو راښکاره شو چې زه یم کوم تم کې. نو دې ځای کې موږ څه کوو؟ دې ځای کې بنیادي مسله ده چې زړه له به توجه ورکړې. او زړه له به توجه څنګه ورکړې؟ چې په زړه کې ستا دا خبره وي چې دا عمل خالص د الله دپاره دی. او ځکه حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي زه بری یم د دې نه او بیزاره یم د هغه عمل نه چې څوک یې وکړي او ما سره پکې بل شریک جوړ کړي. من عمل عملا اشرک فیه معی غیري ترکته وشرکه. څوک چې عمل وکړي او یو مخلوق پکې شریک کړي، الله وایي دې هم پرېږدم او دا عمل ولم پرېږدم، دا نه قبلوم. مخلوق شریک کول څنګه؟ لکه ته ریاکاري کوې. زه د عبادت دې لپاره کوم چې یو سړی مې وګوري، سړی مې صفت وکړي،
پلانې راله یو دنیوي یو شی راکړي نو دویم شرط څه شو اخلاص اکثر علما د اخلاص دا شرط پر توحید کې وردننه کوي او صحیح خبر هم دا ده چې اخلاص په توحید کې دننه راځي که نه نو ځکه دو شرطونه معروف ذکر کیږي یو اخلاص او دویم د پیغمبر تابعداري خو دې کتاب کې لږ تفصیل کړی دی نو اولنی شرط جدا ذکر کو په الله باندې ایمان او بیا اخلاص او دریم شرط څه دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري دا هغه وخته پورې ستا عمل نه قبلیږي چې څو پورې دا عمل د پیغمبر په طریقه نه وي سوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې دا معروف حدیث دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې داسې عمل وکړو چې زموږ امر پې نه وي زموږ په طریقه نه وي نو دا عمل څه دی مردود دی دا اهم شروط دي د عمل د قبلېدو دپاره نو ځکه دې کتاب کې دا ویلي دي وی دریم د پیغمبر تابعداري موږ دې دنیا ته الله رالیږلي یو د خپلې بندګۍ دپاره دا خو واضحه ده که نه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون خو ګوره الله موږ داسې نه وپرېښودي چې خپله مرضي ده چې څنګه بندګي کوئ نه الله وی د بندګۍ دپاره مې پیدا کړي یی او پیغمبر یې راولېږو دې دپاره چې موږ ته طریقه وښیي چې بندګي به څنګه کوئ الله موږ ګوره داسې پرېښودي نه یو چې زه یو خپله مرضي کوئ عبادت به کې د پیغمبر په طریقه به یې کې د الله دپاره به یې کې د پیغمبر په طریقه به یې کې دا اهم شروط دي آخرنی خبر هغه ده په دې یو مثال واله یو سړی دی د مازدیګر مونځ یې وکړو خالص د الله دپاره یعنی توحید پکې و سړی مسلمان هم دی عمل خالص د الله دپاره وکړو چا د ریاکارۍ دپاره نه و دنیا دپاره نه او 15 رکعته یې وکړو دا مونځ یې څو وکړو 15 رکعته د الله قبلوي ولې نه قبلوي ځکه چې د پیغمبر تابعداري پکې نشته ښه یو سړی دی د مازدیګر مونځ یې وکړو بالکل د پیغمبر په طریقه یې وکړو خو مقصد پکې دا و چې دا پلانې زما صفت وکړي او زه مشهور شم چې بوی دا سړی عبادتونه ډېر کوي دا عمل الله قبلوي نه قبلوي ولې ځکه چې اخلاص پکې ده نو دا خبره یاده کې اسانه مسله ده ګرانه نه ده تاسو کې چې هر څوک دا غواړي چې الله زما عمل قبول کړي نو دوه خبرو به اهتمام کوئ یو د زړه اخلاص او ډېر ګران دی ځکه په سلفو کې بعض وي د اخلاص زموږ د ملا تیر مات کوئ د نیت برابرول د نیت برابرول ګوره ډېر ګران کار دی شیطان به قسمه قسم وسوسې ستا زړه ته راځي پلانې دي ییني وګوره هلته دا دی وګوره په دې عمل داسې کیدی شي ته مشهور شوې ستا صفت وشو خلک ستا تذکیرې کوي دا خبرې به تا ته راچي چې ستا د اخلاص څه کي دا ګډوډ کي نو اخلاص عمل د الله دپاره او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې به د باقي سوالات او جوابات کوو الله دې زمونږ اعمال د خپل ځان دپاره خالص وګرځي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ټول نیکیانې چې مونږ کومې ټک خطا کړي دي الله دې هغه زمونږ نه قبولې کړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالی مونږ په دې مبارک مجلس کې راجمع کړي وو نو دغه شان دې الله مونږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راجمع کړي الله دې مونږ ټول د هرې فتنې نه او د هرې بیمارۍ نه او د هر مصیبت نه دې الله مونږ په امن او امان کې ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين